السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ساینس مضمون استاد. نن به دویم لوست چې د اورېدو حس په باره کې ده معلومات تاسو ته درکړو. درېیمه پاڼه د کتاب او دویمه برخه د دې مضمون ده. صحیح ده؟ راځئ چې درس شروع کړو. پنځه ګونې حسونه. مخکې له دې راځئ چې یارې د تیر درس یو وړوکی مرور وکړو او د تیر درس ارزونې ځواب کړو. صحیح ده؟ ښه، دغه ارزونې وې چې تاسو باید په کور کې حل کړې وای. صحیح ده؟ د ژوندي موجودات کوم ګډ خاصیتونه لري؟ ژوندي موجودات کوم ګډ خاصیتونه لري؟ په یاد مو دي؟ ژوندي موجودات تغذیه کولی شي، تنفس کولی شي، وده کولی شي، ډیروالی یا تکثر کولی شي او مواد اطراح کوي او حرکت لري. صحیح ده؟ په دې باره کې دغه د ژوندي موجوداتو ګډ خاصیتونه وو، ګډ ځانګړنې وې. صحیح ده؟ ټول موجودات په کومو سترو ډلو ویشل شوي دي؟ دوه سترې ډلې دي چې نباتات او حیوانات دي. خو موږ کولی شو چې ووایو چې انسان ځان ته یوه ستره ډله ده، خو ځینې علما وایي چې نه، همدغه دوه ډلې دي، حیوانات او نباتات. صحیح ده؟ د انسان د پنځه ګونو حواسونو نومونه واخلئ. کوم پنځه حواسونه لري انسان؟ دا هلته ځواب سته په کتاب کې. صحیح ده؟ هېڅ بل چېرته حاجت نشته چې ځواب پیدا کوي. د اورېدو حس، د لیدو حس، بویولو، ذایقې او د لامسې حس. پنځه حسونه دي. اورېدل موږ په څه شي باندې کوو؟ په غوږ باندې. لیدل په څه شي باندې کوو؟ په سترګو باندې. بویول په څه شي باندې کوو؟ پوزه باندې. ذایقه یا خوند په څه شي ګورو؟ په ژبه باندې. او لامسې څنګه کوو؟ په لمس کولو باندې. آفرین. هیله لرم چې تاسو به هم دغه ارزونه حل کړې یې په خپلو کتابچو کې. ښه، راځئ چې د نن ورځې درس شروع کړو. پنځه ګونې حسونه. د اورېدو حس. راځئ چې اول متن یارې له مخې ولولو او پس له هغې به بیا درس سره ښه په مفصل ډول تشریح کړو. د غوږ په وسیله د هر شي غږ توپیرولی شو. د غوږ په وسیله د هر شي غږ توپیرولی شو او له ځینو خطرونو لکه څیروونکو حیواناتو، لیږدونکو وسایلو، توپان، سیلاب، زلزلې او داسې نورو څخه ځان ساتلی شو. غوږونه د نورو د خبرو د اورېدلو او له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو وسیله ده. کاڼه ماشومان د نورو په شان خبرې زده کولی نشي. د غوږ باندنۍ برخه د غوږ پکه یا د یوې نازکې پردې په وسیله له منځني غوږ سره اړیکې لري چې له هغه څخه غږ تیریږي او د غوږ دننه برخې ته رسیږي. د غوږ پرده خورا نری ده، نو ځکه د غوږ د پاکوالو په وخت کې د تیرې څوکو لرونکو شیانو د کارونې له امله سوری کېږي او د کوڼوالي سبب ګرځي. همداشان لوړ غږ او ضربه هم غوږ ته تاوان رسوي. غوږونه د اوبو، خاورې، خزندو او نورو له داخلېدو څخه وساتل شي او د غوږونو د درملنې لپاره د په خپل سر د درملونو له کارولو څخه ډډه وشي. ښه، تاسو به ورسره تکرار کړئ، لږ څه معلومات به مو دننه اخیستلي. نو د نن ورځې موږ تاسو درس د غوږ په باره کې ده. خپله راځئ غوږ تعریف کړو. غوږ هغه وسیله ده چې د نور شیانو د غږونو توپیر ورباندې کولی شو. دلته یې ویلي د غوږ په وسیله د هر شي غږ توپیر کولی شو. صحیح ده؟ که مو تاسو نه سوال وکړو چې غوږ څه رقم وسیله ده، تاسو به وایئ چې غوږ د
غږ د توپیرولو وسیله ده. اسانه د غږ د توپیرولو وسیله ده. صحیح ده. او بل څه موږ ته د غږ ډېره ګټه رسولی سي او له زیاتو خطراتو نه مو ساتلی سي. څیرونکو حیواناتو نه مو ساتلی سي، لیږدونکو طوفان، سیلاب، زلزلې ډېر مهمه ده. یو سیلاب راځي، طوفان راځي، یو حیوان غږ ته اورې، داسې ته غوږونه دې کار ونه کړي نو خو ته لوی او غټ مشکل جوړولی سي که نه. نو د غوږ ډېر اهمیت زیات ده. غوږونه د نورو د خبرو د اورېدو او د هغوی سره د اړیکو د ټینګولو وسیله ده. دلته یو بل تعریف ورته لرو. یو مو ویلې چې د غږ د توپیر وسیله ده، بیا د اړیکو د ټینګولو وسیله ده. د کاڼه خلک هغه کاڼه چې له اوله کاڼه یي که نه، هغه د خبرو کولو توان نه لري، هغه خبرې کولی نه شي. ولې؟ د هغو ژبه کار کوي، ژبه یې راو ده، حنجره به یې حلقوم به یې کار کوي، خو دوی دا غږونه هېڅ نه دي اورېدلي. غږونه یې اورېدلي نه دي، غږېدلی نو ځکه نه شي. موږ د ماشومتوبه تر اوسه پورې دا ژبه چې زده کوو په اورېدو یې زده کوو. دا خلک چې غږېږي موږ تاسو ته دا اوازونه موږ غږ ته چې راځي موږ یې په اتومات ډول باندې هم زده کوو او وروسته بېرته موږ هماغه شیان چې زده کړي په ژبه راوستلی سو. نو که موږ شی وانه ورو که نه، نو څنګه به خلکو ته یې ور زده کړو؟ امکان نه لري. امکان نه لري چې ته غږ وانه ورې او غږ وباسې. راځئ چې اوس د غوږ په داخلي سیستم باندې وغږیږو. د غوږ باندنۍ برخه کې د غوږ پکه ده. صحیح ده. پکه ډېره مهمه ده، ډېره نازکه پرده ده. صحیح ده. د غوږ باندنۍ برخه د پکې کې یوه نازکه پرده ده، دا ډېره مهمه ده. دې سره موږ تاسې باید ډېر زیات احتیاط وکړو. وروسته د اواز د پکې ته راځي او د پکې په واسطه منځني غوږ ته، او د منځني غوږ نه وروسته بیا چیرته ځي؟ په کرموده دننني برخې ته رسیږي. دلته موږ تاسې یو فعالیت هم لرو. صحیح ده. تاسې به یو کار وکئ چې 2 دانې هغه به را پیدا کوئ، 2 دانې ګیلاسونه به را پیدا کوئ. دغه رقم زه به تاسو ته اوس در وښیم. تاسې به دغسې 2 ګیلاسونه پیدا کړئ او یو تار به مې ورسره. صحیح ده. دغه تار د دغه ګیلاس سره به ونښلوئ او د دا بل ګیلاس سره به ونښلوئ. بیا تاسې داسې یو کار وکئ، لږ دغه تار لږ اوږد کئ. له دغه اطاق نه مثلا د څنګ اطاق ته لاړ سئ، یو نفر په ده ګیلاس کې وغږیږئ او بل نفر په بل ګیلاس کې واورئ دا غږ. تاسې به ګورئ چې دغه غږ په دغه تار کې انتقالیږي. دغه صوت یا غږ دا موج د صوت یو موج ده. صحیح ده. دا موج په جامداتو کې له هوا نه ډېر زر حرکت کوي او ډېر په اسانه طریقه. تاسې دا تجربه وکړئ، دا حتمي ده. یو ګیلاس راواخلئ، یو سوری کې وکئ، تار پکې غوټه کوئ، او همدارنګه بل ګیلاس راواخلئ، سوری کوئ، غوټه کې واچوئ، بیا یې وګورئ. نو دغسې یو بل سره تاسې امتحان کوئ چې کولی شئ یو بل اواز واورئ که نه. ولې زه دا تجربه تاسو ته ووایم ویې کوه؟ ځکه چې د غوږ اصلي میکانیزم هم په همدغه رقم سره ده، خو په ډېره مشکله طریقه باندې الله پاک دا عیار کړی ده، ډېر دقیق غوږ یې موږ ته جوړ کړی ده، خو اصلي میکانیزم یې همدغه ده چې اوس مې در وښوده. ښه راځئ چې دا غوږ هم تاسو ته در وښیم. دغه موږ تاسې غوږ ده. صحیح ده. دا یوې بهرنۍ پکه ده. د پکې دننه موږ تاسې د غوږ پرده ده.
دغه تصویر کې به تاسو ته در وښایم. دغه بهرنۍ پکه ده، صحیح ده، د عمرزي کې دا بهرنۍ پکه ده، صحیح ده. بیا دلته وړوکی غوندې کانال ده، دغه ځای کې بیا د غوږ پرده ده. دغه پرده ډېره نازکه ده. اوس په دغه مخکیني میکانیزم مې ستاسو ته در وښوده. دغه پرده د اولني ګیلاس چې موږ تاسو پکې غږیږو په حیث کار کوي، صحیح ده. امواج دلته راځي، د پردې باندې ثابت کوي او وروسته دغه امواج راځي منځني غوږ ته راځي، صحیح ده. منځني غوږ ته راځي، دغسې راځي او دننني دغه منځوی ده، صحیح ده. د منځ غوږ، د منځ غوږ او یا د غوږ منځنۍ برخه، صحیح ده. د غوږ منځنۍ برخه او دغه دنننۍ برخه ده، دغه دنننۍ برخه ده، برخه. اواز امواج دلته راځي، ټول دلته په پکه کې راټولیږي. پرده یې د منځني غوږ په واسطه دننني غوږ ته ورسوي. د دننني غوږ بیا هغه په برقي امواجو باندې بدلوي او د موږ مغزو ته ورسوي او همدارنګه موږ تاسې اواز اورو. خو ډېر مهمه خبره دا چې موږ تاسې باید غوږ ډېر ښه محافظت وکړو. موږ تاسې باید هېڅ کله هم نکتیز شیان غوږ ته ور نه وړو، ځکه چې دغه غوږ ډېر مهم عضو د موږ د بدن ده، صحیح ده. که چیرې موږ تاسې خدای ناخواسته یو ځلې د غوږ پرده رانه خرابه سي، نو زه به تر اخره پورې کوڼ یو، غږ به نسو اورېدلی. ډېر احتیاط وکئ، هېڅ کله هم نکتیزه شیان غوږ ته مه وروړئ. دا مو یو ډېر غټ خواهش ده تاسو ماشومانو نه، صحیح ده. نو کوشش وکئ چې په نکتیزو شیانو باندې غوږ پاک نه کړئ، صحیح ده. دغه د نن ورځنی درس ده، یو لنډیز به ولرو. غوږ یا د غږ د توپیر وسیله ده او د ارتباط او د اړیکو د ټینګولو وسیله ده او د اورېدو حس د همدغه غوږ په واسطه ده، صحیح ده. موږ د همدغه غوږ په واسطه اورو. د غوږ درې برخې لري: بیرونی برخه، بهرنۍ برخه، منځنۍ برخه او دننۍ برخه. په بهرنۍ برخه کې یا پکه کې پرده ده چې ډېره نازکه پرده ده. موږ ډېر تاسو باید دغه سره احتیاط وکړو چې خرابه نه شي. ښه ګرانو ماشومانو، دا د نن ورځې درس. هیله لرم چې تاسې دغه درس ځان سره ښه په غور سره تکرار کړئ او د ارزونې په کتابچه کې حل کړئ. بل درس کې به انشاءالله موږ د ارزونې بیا له سره یو تکرار کړو. نو دا د نن ورځې درس و. د الله په امان.